السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په تیر انځورزه کې مو وعده کړې وه چې په راتلونکي انځورزه کې به د تورو او شنو هندارو پر توپیرونو بحث کوو ترڅو تاسو وکولی سئ په انتخاب کې غوره پریکړه وکړئ. تورو هندارو ته په انګریزي کې مونوکریسټلین ویل کیږي او شنو هندارو ته پولی کریسټلین. هره هنداره د څو کوچنیو هندارو څخه جوړه سوې چې دا کوچنیو هندارو ته حجرې یا سیل ویل کیږي. د تورو هندارو حجرې داسې جوړښت لري چې کونجونه یې پرې سوي وي او یو ډول ګرد جوړښت لري. دا ځکه چې د دې هندارې جوړښت په همدې طریقه ارزان تمامیږي. خو بل خوا بیا شنې هندارې څلور کونجه حجرې لري. اکثره اشخاص د رنګ پر بنیاد هم هندارې خوښوي. د چا تور رنګ خوښ وي نو په همدې خاطر تورې هندارې پلوري او د چا بیا شین رنګ خوښ وي او په همدې خاطر شنې هندارې پلوري. بل توپیر یې دا دی چې تورې هندارې تر شنو هندارو لږ څه کوچنۍ دي، یعنی یو نیم سل توره هنداره تر یوې یو نیم سل شنې هندارې لږ څه کوچنۍ وي. لمریزې هندارې په ډیره پیچلې طریقه جوړه سوي دي، خو د تورو او شنو هندارو د جوړښت طریقه لږ څه فرق سره لري. ټولې هندارې د ریګ او ډبرو څخه جوړې دي. د تورو هندارو د جوړښت طریقه داسې ده چې په کارخانه کې دوی ډبرې په 2500 درجې ګرمۍ سره ویلې کوي. کله چې ډبرې ویلې سي نو د غالب د سر خوا یو څه یخه کړي چې پر سر یې د پیروي غوندې ډبرې یخې سي. بیا همدا پیروي په یوه چنګک ونیسي او په څرخولو یې راپورته کړي او د هغه ویلې ډبرو څخه بیا دغه ډول میلونه او اوږدې ډبرې جوړې سي چې ورته سیلیکون انګاټ ویل کیږي او دغه ډبرې بیا اره کوي او ورڅخه د هندارې حجرې جوړوي. د شنو هندارو د جوړښت طریقه هم دې ته ورته ده، خو د شنو هندارو ویلې سوي ډبرې په ګرد شکل سره نه راپورته کیږي بلکې په غالب کې پرېښودل کیږي چې یخې سي. په همدې خاطر شنې هندارې داسې رنګارنګ ښکاري ځکه چې د دوی ډبرې پر خپل ځای وي او د تورو هندارو په څیر سره لړل سوي او ګډې سوي نه وي. تورې هندارې تر شنو هندارو په کیفیت کې لږ څه ښې دي. یوه 100 واټه شنه هنداره باید لږ څه تر یوې 100 واټه تورې هندارې غټه وي ترڅو د هغه تورې هندارې په څیر کار وکړي. په همدې خاطر شنې هندارې تر تورو هندارو غټې وي. مثلا 932 انچه مربع یوه توره هنداره 100 واټه برېښنا تولیدوي چې په هر انچ کې 0.107 واټه کیږي. خو یوه 100 واټه شنه هنداره بیا باید چې 1045 مربع انچه وي ترڅو پوره 100 واټه برېښنا تولید کړي او دا بیا په هر انچ کې 0.059 واټه کیږي. اوس نو که چیرې تاسو د ځای مشکل لرئ نو تورې هندارې واخلئ او که ځای ښه کافي لرئ نو بیا د برېښنا په تولید کې د تورو او شنو هندارو فرق نسته. 10 کاله مخکې تورو هندارو په سایه کې تر شنو هندارو ښه کار کاوه، خو اوس د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره شنې هندارې هم دا وړتیا لري چې د وریځې په سایه کې هغومره کار وکړي لکه تورې هندارې چې یې کوي. تورې هندارې تر شنو هندارو په قیمت کې هم لږ څه لوړې دي. نو که چیرې تاسو د ځای مشکل نه لرئ نو پر تورو هندارو ډېرې پیسې ورکول ګټه نه لري او د رانیولو په وخت کې د هرې هندارې تولید باید په میګر وګورئ چې پوره تولید لري که نه. بدلې هندارې ناکاره حجرې لري چې ښکاري د حجرې په شکل خو تولید نه لري. د هندارې د تولید د معلومولو دپاره د هندارې وولټ په امپیر کې ضرب کړئ ترڅو پوره تولید در معلوم سي. راتلونکي انځورزه به انشاءالله د کنټرولر په اړه وي چې کنټرولر څو ډوله دي او موږ باید کوم کنټرولر انتخاب کړو. که چیرې دا معلومات په لایک او سبسکرایب ارزي نو لایک، سبسکرایب او کمنټ ستاسو څخه هیڅ مصرف نه غواړي. دا معلومات تاسو ته د پښتو برېښنا لخوا وړاندې سول. د پښتو او پښتنو سره د مرستې په خاطر یې د نورو ملګرو سره شریک کړئ. د نورو معلوماتو دپاره د واتساپ د دې شمیرې سره په اړیکه کې سئ.